اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو او قدرمنو ملګرو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ هر چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ قدرمنو خبرې ډېرې او سرې یو خو نن مې د نغمې بیبي نغمه بیبي ورته ځکه وایو چې خلک ورته نغمه بیبي وایي او بیبي هم ده د هغې دا ویډیو وکتله نو راځئ تاسو دا وګورئ او بیا پې یو څو خبرې کوو ځکه چې دا دین چې دی دا یوازې د مولا نه دی او موږ چې اکثر دینی مذهبي مسله راشي نو موږ وایو د مولا نه تپوس وکړئ او مولا داسې وي مفتي داسې وي نو لکه دین چې دی دا یوازې د مولا او د مفتي نه دا د ټولو مسلمانانو دی او دې دپاره الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای مؤمنانو تاسو داخل شئ په اسلام کې مکمل نو په کار ده چې مونږه څه نه څه د دین حصه زده کړو تاسو راځئ د دې وږمې نغمې دا خبره اورو بیا پې د خپل وس مطابق یو څو خبرې در سره شروع کوم خلک یې دومره محروم کړي دي چې په هغه بغره کې هم چې ښځې ځي ښځو ته خلک داسې ګوري چې دا بغرې لاندې به څه قسم ښځه روانه وي که نه په خدای قسم د زه یو ځلې قندهار ته په بغره کې تللی وم یعنې باور وکړه چادري مې کړې وه بیخي پټه ومه خلکو ما ته داسې کتله چې دا زما ورور ته یې ویلي ول دا ښځه دې ولې د کوره ایستلې ده په کور یې نه باسه دومره جهالت دا موږ کم قرن ته ولاړو دا موږ کوم دنیا ته ولاړو دنیا چېرته ولاړه موږ چېرته نه موږ د جنت په خاطر دا دنیا په ځان ورکړئ د جنت په خاطر اسم خدای تعالی دومره مهربانه دی په خدای مې د قسم زه په طالبانو غږ کوم که تر ما مخکې جنت ته ولاړ سئ باور وکړئ په دې چې ما نه زړه د چا زړه ازار کړی دی نه زه نه پوهېږم زه به خدای ته ډېره نږدې یم زه په دې عقیده یم چې خدای تعالی هر چېرته ده زموږ دعاګانې قبلوي تاسې باور وکړئ چې تاسې به د جنت مخه ونه ګورئ قدرمنو تاسو د نغمې سندرغاړي دا خبرې واورېدلې هغه وایي چې طالبانو دا خلک دومره محرومه کړی دی دومره محرومه کړی دی چې زه په بولخه کې تللی وم په بولخه کې پټه وم او سړو ما ته داسې داسې کتل چې په دې بولخه کې بدن نه څوک یي بیا دا دعوه هم کوي چې په خدای مې د قسم چې طالبان به زما نه جنت ته لاړ نه شي ځکه چې ما د چا زړه ازار کړی نه دی ما د چا زړه ته ازار نه دی رسولی ما چا ته تکلیف نه دی رسولی نو طالبان به زما نه مخکې جنت ته لاړ نه شي او قسم پې هم خوري دا عقیده خو د دې به د خپل ذهني کیفیت تر حده ټیک وي او دا دعوه هم کوي چې الله ډېر مهربانه دی او زه به جنت ته ځم چې د الله ډېره نږدې یم نو الله دې وکړي چې ټول چې په نوم انسان دی او په نوم مسلمان دی چې جنت ته لاړ شي ځکه چې د رب ذوالجلال جنتونه هغه د کمیدو نه دی او د الله رحم چې دی د هغه په قهر غالبه ده خو دا ورسره دا خبره هم کوي چې د جنت په خاطر باندې منګه دا دنیا په ځان اور کړي دي نو د دې دا خبرې چې دې ته چې منګه وګورو نو دا د اسلام سره مکمل متصادم دي ځکه چې که منګه یا نغمې دلته کې د قرآن سنسه قرآن لوسته سنسه حدیث لوسته سنسه اسلامي کتابونه لوسته نو دې به دا نه ویل چې د جنت په خاطر باندې منګه دا دنیا په ځان اور کړي ده دا دنیا چې دی دا خو خدای پاک وایي چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات دا دنیا خو د مسلمان دپاره او د انسان دپاره چې دا یو ښکلا ده او بچی او مال چې دا د انسان دپاره ښکلا ده والباقیات الصالحات او باقي د انسان دپاره د باقي به د انسان د هغه دپاره عمل صالح خبره اوږدېږي خو خبره دې چې د قدرمنو چې زنانه چې دي دا د بولقې د سره قایله نه ده ځکه چې دا وایي چې موږ دې حد ته رسېدلي او دا ورته جاهلیت وایي بولقې ته پردې کولو ته د دې به د خبرو نه واضحه پته دا لیکي چې دا زما جسم او زما مرضي د هغې نظریې ښځه ده نو که موږ صورت نور وګورو که نه په کار دا ده چې موږ د زنانو چې څومره حقوق دي د سړو چې څومره حقوق دي بیا یعنی د ښځې او د سړي حقوق چې څومره دي که نه دا ټول په صورت نور کې دي په کار ده چې موږ صورت نور ټول ولولو یا د صورت نور دا یو 13 آیت چې په دې کې رب ذوالجلال فرمایي مؤمنانو زنانو ته مؤمنانو زنانو نو مراد مسلمانانی ښځې دي چې چا کې ایمان راوړ او هغه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا مؤمن مسلمان شو وسو د انسان کمزوریانې دي
د هغه نه ګناهونه کیږي، عبادت نه کیږي، معاملات دغه دي، دغه جدا دغه ګناه دی، خو مؤمن دی، د مسلمان دی. نو الله تعالی په سورۃ نور په 11 آیات کې وایي چې او مؤمنانو زنانو ته وایي چې خپل سترګې ښکته کړي او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي او خپل آرایش ښکلاګانې مه ښکاره کوئ. دا خو واضح آیات د سورۃ نور. نو دا خو لکه نه زه یم نه بل وی، دا خو رب ذوالجلال د جبرئیل امین په واسطه نبی علیه السلام لره وړه او زمونږ چې په نبی علیه السلام کوم ایمان دی نو بیا نبی علیه السلام موږ ته ښودلی دي چې تاسو الله تعالی وایي چې مؤمنانو زنانو ته ووایي چې خپل سترګې ښکته وساتي، د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي، خپل آرایش زیبایش خپله ښکلا دا دنیا ته او خلکو ته نه په ډاګه کوي. دغه شانتي په دې سورۃ نور کې لکه ګوره دین اسلام دا ښه پوره راغلی دی، هم په دغه صورت کې الله تعالی فرمایي مؤمنانو سړو ته یعنی مسلمانانو سړو ته چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړئ. د دوی دپاره په دې کې پاکواله ده او تاسو چې څه کوئ نو په دې باندې الله تعالی خبردار دی. نو معلومه دا شوه چې الله تعالی زنانو ته هم وایي چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ، د خپل ځان حفاظت وکړئ. سړو ته هم وایي چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ، د خپلو نظرونو حفاظت وکړئ. نو که یوه زنانه هغه حیا نه کوي، هغه پرده نه کوي، نو هغه به په دغې بې حیایۍ کې به ورته ځان خوشحاله ښکاري، خو نارینه له پکار دي چې دوی خپل نظرونه ښکته کړي. یا یو نارینه دی هغه د خور مور د لور احساس په هغه کې نشته د تورسرې او هغه پردی زنانه ته ګوري، قتل کوي، په غلط نظر ورته ګوري، نو الله تعالی بیا دغلته زنانو ته ویلي چې تاسو نظرونه ښکته کوئ او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړئ او خپل ښکلاګانې بهر مه په ډاګه کوئ. دغه شان الله تعالی هم فرمایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، او تاسو موزه د خپل کورونو په شان د جاهلانو د پخوانو خلکو په شان دي. نو قدرمنو دا هغه واضح آیاتونه دي چې دا په قرآن شریف کې دي او په دې باندې نعوذ بالله منها په دې باندې موږ خلک نه موږ مسلمانان په لاول خپېږدو. لکه دغه زموږ دا سندرغاړي چې د دې کمې خبرې ونه کړلې چې د جنت دپاره موږ دوزخ دنیا په ځان باندې ورکړو، دا دنیا به په ځان ورکو، دا دنیا زموږ دپاره جنت نه دی. منګه خدای دنیا له نیو پیدا کړی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی واضح احکامات او حکمونه کړی دي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما تخلیق نه دی کړی د پیری او د انسان الا ليعبدون مگر زما عبادت وکړي. نو نغمې سندرغاړي تاسو کې چې ته دا خبره کې چې د جنت دپاره موږ دنیا په ځان اور کړه، چې ته الله تعالی و چې ته پرده وکړه په کور کې کېنه، الله تعالی و چې ته نظر ښکته کړه، نو ته څوک چې ته موږ ځان دپاره دنیا اور کړله او طالب به زمانه جنت ته مخکې لاړ نه شي او زه خدای ته ډېره نږدې یم، ما د چا زړه نه دی ازار کړی. زړه خو هغه یهودیان هغه غیر مسلمه خلک چې دي هغه هم د چا نه ازاروي، خو هغو دپاره ولې جنت حرام شي. ګوره دا په معاملاتو کې دا ځینې خبرې چې دي دا په ډېر احتیاط سره کول غواړي. دا تجاوز دی د اسلام سره او د دین سره، دا د خپل ایمان دپاره لویه نقصان دی خبره ده. نو قدرمنو دغه یو څو خبرې مې در سره شریکولې په نیکنیتۍ سره، که څه کمې غلطي پکې شوي د هغې زه بخښنه غواړم، په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.